السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به او د صحت جامې به مو په تن وي. په ننني لیکچر کې به موږ وایو زوم ټول او فین ټول. نو راځو چې زوم ټول استعمال ته زمونږ یو څو ریکټینګل یې جوړو ترڅو تاسو پې سم ورسئ. زوم ټول استعمالي کې د دې لپاره چې کله مونږ وغواړو کوم object یې مونږ جوړ کړی وي هغه را زوم کو، نو چې کله مونږ دا را زوم کو نو مونږ راځو دلته په زوم ټول باندې کلیک کوو او که دلته نه راځي نو ډایرکټ تاسو د کیبورډ نه داسې د زیډ په بټن باندې ساده کلیک کوئ شي نو تاسو سره به زوم ټول راشي. نو دې کې راځي اول دلته چې دا تاسو کوم شی چیرې را زوم کوئ نو تاسو د ماوس نوم کوئ شئ چې په ماوس لیفټ بټن باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو سره به دا زوم کیږي، او که چیرته تاسو په رایټ باندې کلیک کوئ د ماوس نه نو دا به تاسو سره چې دا زوم آوټ کیږي. او راځو بیا په ماوس کې چې تاسو سره کوم سکرولر ده د هغې نوم تاسو دا زوم ان او زوم آوټ کوئ شئ. که چیرته تاسو مخې طرف ته دا سکرول هغه کوئ نو دا به تاسو سره چې دا زوم ان شي، او کله چې تاسو شاته همدا کوم دی کې چې دا کومه ګرارۍ شان لګېدلې ده دا سکرولر دا چې شا طرف ته تاسو داسې موو کوئ نو دا به تاسو سره زوم آوټ شي. او د دې ځینې تاسو کوئ شئ دلته راځي اول تاسو سره نو چې څومره زوم مینس تاسو په کار وي تاسو زوم کوئ شئ. که تاسو دلته 10% ورکوئ نو تاسو سره به مکمل وړوکی شي. ګوره که چیرته تاسو دلته دا چې د 75% کې نو تاسو سره به دومره مخته راشي. که د دې نه تاسو زیات غواړئ چې موږ سره د مخته راشي نو دا به تاسو سره د دې نه زیات مخې ته راشي چې بیا تاسو د دې ځای نه تاسو مخکې وروستو اخوا دخوا به ووایئ شئ او د دې نه بره وښکته کولی شئ. بیرته د دې دا سایز چې ده موږ ورته دلته زوم چې ده کموو. او اوس په دې آپشن کې دلته نور آپشن دي ټو فټ د دې مطلب دا ده چې کله تاسو په دې کلیک وکړئ نو تاسو ته به مکمل ټول چې ده کوم ابجکټ چې تاسو جوړ کړي وي برته مخې ته راولي. او د دې نه وروسته چې ده ټو پیج په دې چې تاسو کلیک وکړئ مکمل څومره پیج چې تاسو سره دا به ټول تاسو ته مخته راولي. اوس وګورئ پیج تاسو سره مکمل نه ده راغلی، کوم ابجکټ چې تاسو جوړ کړي دي هغه سره مخته راغلي. نو چې په دې تاسو کلیک وکړئ مکمل پیج وګورئ تاسو سره به دا رازوم شي، ټول پیج ورته راشي. او د دې نه وروسته چې ده موږ سره بل آپشن ټو ویت نو دې سره چې د دې څومره د پیج فلنوالی ده هغه به تاسو سره مخې ته راشي رازوم به شي. دا وګورئ د پیج چې ده د دې ځای نه تر دې پورې فلنوالی ده نو هغه تاسو سره ټول دلته راغی. او چې بیا تاسو وایئ چې په اوږدوالي دې ټول پیج موږ ته راشي نو بیا دې تاسو به دلته ټو هایټ باندې کلیک وکړئ نو پیج چې څومره اوږد ده هغه به تاسو سره دلته رازوم شي. او دا مخکې چې څومره فلنوالی نو تاسو ته راغی. بیا په دې کې چې دا دلته آپشن ده تاسو د دې ځای نه هم کولی شئ چې دا ابجکټ چې تاسو کوم هغه کړي دي ډرا کړي دي هغه زوم ان او زوم آوټ کوي. په پلس باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو دا به تاسو سره زوم ان کیږي، او په ماینس باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو دا به تاسو سره زوم آوټ کیږي. د دې نه وروسته چې دا کوم آپشن ده اوس وګوره دا موږ سره آپشن موږ سره چې ده هغه ده اوس چې ده فی الحال هغه ده بند ده نه ده راغلی. نو چې کله تاسو دلته کوم ابجکټ سلیکټ کړئ نو دې سره به دا هلته مخکې آن شو اوس به تاسو سره دلته شو شي. دا وګوره دا اوس تاسو سره دا ابجکټ شو.
اوس چې کله تاسو غواړئ چې دا کوم ابجیکټ مونږ سلیکټ کړی دا دې صرف مونږ ته مخې ته راشي او دا نور چې کوم ابجیکټ سي دا ټوله دا دې راته نه راځي نو تاسو په دلته راتلی شي د دې ځای نه دا کوم ابجیکټ چا سلیکټ کړی دا نو دا به تاسو سره راشي په سکرین باندې دا به ټول زوم شي مخې ته به راشي او که داسې نه کوئ تاسو صرف د کیبورډ نم تاسو شیفټ F2 باندې کلیک کوئ شي نو دا ابجیکټ به تاسو سره مخې ته راشي اوس په دې کې چې دا بل آپشن د دې په واسطه تاسو څومره ابجیکټ چې جوړې کړي دي چې وغواړئ دا ټول ابجیکټ چې موږ څومره جوړې کړي دا دې موږ ته مخکې ته راشي نو څنګه چې مخکې موږ دې کې ویلې دلته نو داسې به تاسو سره د دې ځای نه تاسو کولی شئ چې په دې باندې کلیک وکړئ چې څومره ابجیکټ تاسو جوړې کړي هغه تاسو ته مخې ته راشي که هغه ابجیکټ دې تاسو ولې نه چې تاسو دا ابجیکټ را دې ځای کې راوړو دلته کېږدو او دا ابجیکټ چې ده دلته کېږدو که اوس هم تاسو دلته هغه وکړئ نو تاسو به دا ټولې ابجیکټ چې ده مخې ته راولي اوس راځي دا ابجیکټ یې موږ بېرته راوړو او د دې نه وروسته چې دا موږ سره چې کله تاسو غواړئ چې مخکې موږ دې څنګه ویلې دا آپشن یې ټولې دلته هم درته راوړي چې موږ سره دې ټول پیج دې موږ ته مخې ته راشي نو هغه تاسو د دې ځای هم دلته کلیک کولی شئ نو ټول مکمل پیج به موږ ته مخې ته راشي اوس تاسو را زوم کوئ که نه اوس پې کلیک وکړئ نو تاسو به ښه واضح پته ولګي چې څنګه استعمال د دې او څنګه راځي د هغې نه وروسته د دې دا دواړه چې کوم آپشن دي دا موږ سره مخکې تېر شو لکه څنګه دلته هماغه چې موږ وغواړو د دې پیج چې ده په پلنوالي باندې هغه رازوم شي نو هم دلته کلیک کوی شي نو دا پلنوالي به دا سره پیج راشي او که چېرته وغواړئ چې په اوږدوالي دې راشي نو تاسو د دې ځای نه کلیک کوی شئ مکمل په اوږدوالي به تاسو سره پیج راشي اوس خو دا شو د دې نه وروسته چې بل کوم ټول د موږ سره په همدې زوم ټول کې دننه هغه د موږ سره فین ټول د فین ټول طریقه څه ده طریقې کار څه ده چې کله موږ دلته دا شیپ چې د زوم کو داسې نو موږ سره پکار شو هغه بره چې کوم هغه څه ورته وایي شیف یا ابجیکټ موږ جوړ کړی و هغه اوس راولو نو تاسو د دې پیج د موو کولو دپاره تاسو د فین ټول نه کار اخیستی شئ په فین ټول باندې به کلیک وکړو دا پیج داسې راښکته کولی شئ کوم شیپ ته ابجیکټ یا کوم شیپ ته چې تاسو ځئ نو په دې سره په اسانۍ سره تللی شئ چې د دې شارټکټ ده په اچ صرف اگر تاسو دلته زوم ټول ته راغلي دلته هم دا را زوم کړو نو چې کله غواړئ تاسو هغه مخکې ابجیکټ چې بره کوم ده هغه راوړئ نو چې تاسو که دې ته ځئ او بیا د دې نه سلیکټ کوئ د دې نه لنډ تاسو د کیبورډ نه اچ پریس کړئ نو دا به تاسو سره اچ مو چې پریس کړو ډایرکټ به تاسو سره دا راشي نو بیا تاسو د دې په واسطه باندې راښکته کوئ او ورکوی شئ نو دا موږ سره که نه زوم ټول او موږ سره پکې څه ورته وایي فین ټول دا د دې یوز او استعمالو